مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د واده په اړه څوک هم رښتیا نه وایي. د واده په اړوند هیڅوک هم ځوان نسل ته رښتینی حال نه وایي او دا مختلف عوامل لري چې ځینې یې دا دي: یو شمېر خلک په دې وجه نه وایي چې دوی نه غواړي خپل کورني رازونه له نورو سره شریک کړي او د خپل واده ناکام اړخونه له نورو سره لاڅه چې د خپلې کورنۍ له ځوانانو سره هم شریکول نه غواړي. ځینې نور یې دا کار ځکه نه کوي چې د هغوی له نظره د واده موافقت او ناکامي د دواړو لوبغاړو په ځانګړي مهارت پورې اړه لري او داسې فکر کوي چې د نورو ودونو تجربې نشي کولی د بل چا په واده کې څه اثر وکړي او یا ترې څه ګټه واخیستی شي. درېیمه ډله بیا د واده په مسایلو خبرې کول بېحایي او بدسترګي بولي او داسې فکر کوي چې ځوانانو سره دا ډول خبرې ممکن د دوی د سپین سترګتوب سبب شي او په دې وجه ممکن دوی د مشرانو په مقابل کې بې احترامي او بېحیایي ته وهڅول شي. یو شمېر بیا واده د قضا او تقدیر ټاکنه بولي او هر څه له پیل څخه ټاکل شوي بولي. دوی داسې استدلال کوي چې ښځه او خاوند باید هر څه د ازلي فیصلو په توګه قبول کړي. د واده په کامیابېدو او ناکامیو کې د ښځې او مېړه ونډه او هڅې بې اثره